السلام علیکم دوستانو، ډېر وخت بعد سلامونه، نیکې هیلې او احترامات تا ته. په چمپشتراپۍ کې مو ژوند دی. خبره داسې ده که نه چې په دې چمپشتراپۍ کې د افغانستان رعب داب او ولولې او چغې او ویره بیخي ډېره زیاته شوې ده. زیات خلک وایي شکر الحمدلله چې افغانستان زمونږ په ګروپ کې نشته دی. او زیات خلک وایي چې افغانستان به خامخا انشاءالله سیم فینل ته ځي او سیم فینل کې به انشاءالله کار ټیم ورته راغی هغه به وهي فینل ته به ځي. نو مدیدات او خوندورې لوبې د افغانستان ته غواړو. نو په دې چمپشتراپۍ کې د افغانستان خدای شته ډېر مینهوال ډېر شوي دي او لوبې ته هم خلک ډېر زیات انتظار دي او شپېشلي د میکسویل سیکسویل سره مو چې میش را روان دی په 28 تاریخ باندې د اسټرالیا سره. هغې دپاره که نه د اوس نه ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي. خدای شته ما خپله هم زه لاړم کوم ځای کې چې ټیکټونه خرڅېږي نو ژوند ته ووتم که نه مې زه به یې ګورم که نه ویزه خو راته هسې هم نه راکوي. دا پاکستانیان موږ خو خپله په یوروپ کې اوسېږو او پاکستانیان راته ویزې نه راکوي که نه. نو ما همداسې دننه وتم مې دا ټیکټ به واخلم صرف هغه افغانستان هغه ټیکټ واخلم چې دا پیسې افغانستان ته لاړې شي که نه نوي پیسې لکه 50% چې دي افغانستان د پکې ورکوي د دې میک د فیس د ټیکټونو نه. نو په دې خاطر مې اخیستلو خو ټول خرڅ شوي ول یو دانه هم پکې نه و. نو د افغانستان په دې چمپشتراپۍ کې رعب دا ډېر خطرناک دی او الله پاک دې وکړي چې د خیر سره کامیاب شي. او انشاءالله په دې چمپشتراپۍ کې به د خلکو نه ګردې شاټینګ اینې پړپوس لرې اچا خبره هر څه به معده سامان به ترې وباسو په ډیران به ورځو او د چا نه به په پیټ کې خورو د پاسه به پې بلدوزر ټیکټر ټامګا رکشا ټیکسي الټو کورونا فراري BMW هر څه به پې خېجو او چخرت پخرت پې کوو. نو خبره داسې ده که نه دوستانو به دعاګانې کوي د افغانستان کرکټ ټیم ته د افغانستان لوبغاړو ته. نو افسوس خبره دلته ده که نه چې الله کړې نه وی که چې زموږ په دې وطن کې 50 کاله جنګ نه وی. تاسو دنیاوال ته به موږ ښودلي چې افغانان کم خلک دي. نو افغانان ماشاءالله هغه خلک دي چې څوک ورته موقع ورکړي په د خلکو نه ګردې پړپوس چمړه تې وباسي پوستکې تې وباسي او که نه د رقیبانو نه. نو افغانستان خلکو کې الحمدلله ټیلنټ هم شته استعداد هم شته هر څه پکې شته خو صرف خلک ورته موقع نه ورکوي. نو د افغانستان خلک ډېر خوارېکښ محنت کش او چې خبره دلکش خلک دي. نو هر څه سره چې مینه کوي د زړه نه کوي. نو په دې خاطر بس د جنګونو د وجې موږ ډېر شاته پاتې شو په دې سپورټ کې په فوټبال کې کرکټ کې بوکسینګ کې خو الحمدلله تاسو ښه پته ده چې فایټران لرو بشارت لرو حق پرست لرو. نو ماشاءالله په کرکټ کې د خیر سره زموږ افغانستان په اوس وخت کې که رښتیا را باندې وایي که نه د انډیا ټیم کرکټ بورډ خو ډېر زیات غټ دی په دې خاطر ښه دي که نه. نو که رښتیا ته وایې که نه نو انشاءالله تعالی الحمدلله افغانستان سره ډېر ټاپ پلیران دي او انشاءالله په دې کې به د خلکو نه بار بار ته وایم چې پوستکې به د خلکو نه وباسي پوستکې او خاص کر ته میکسویل سیکسویل نه به پوستکې وباسو او په ډیران نه غورځو او هغې سره چې بل د میچل سټارک او پیټ کمنس او دغه نورې چې دي دې نه پوستکې وباسو او بل ژبې ته به د خیر سره نه ځان د پلستنې کورتېګانې بنینونه جوړو دې د پوستکو نه. او تاسو نه هم هیله کېږي ګران دوستانو چې د افغانستان هر یو لوبغاړی هر یو اتل او هر یو چا خبره ټایګر پرزیډنټ کینګان د خیر سره په دعا کې یاد ساتئ. زموږ اتلان دې موږ پرې ویاړو. او بله خبره درته دا وکړم دوستانو د افغانستان په باره کې د افغانستان د کرکټ په باره کې ما یو سندره لیکلې ده ریپ سندره. نو تاسو ورته وایئ چې هغه ریپ سندره ووایم او که نه نو ستاسو دغه چې دی که نه سوچ غواړم چې ستا سوچ څه وي چې زه دا ریپ ووایم او که ویې نه ویم. نو لږ به درته په دې اخره ویډیو کې درته ووایم اخره ویډیو کې به درته لږ واچوم تاسو په خپله واورئ چې څنګه دی خوند کوي او که نه. دا مې هسې شوقي جوړ کړی دی هغې نه بعد به خیر سره په ټاپ لیول باندې ویډیو ټولومه چمپشتراپۍ دپاره خاص کر. نو تاسو نه هم هیله کېږي او تاسو ځان نه هم سپېره مه جوړوئ ځان نه په فقیران مه جوړوئ چې دا ویډیو ګورئ تاسو د خیر ساتي چمپشتراپۍ دپاره کناټورې مزېدارې خوندورې پلورې او خوږې خوږې ویډیوان جوړوم. نو تاسو هم ویډیو لایک کوئ شیر کوئ کمنټ کوئ او که نه خلک په تیمو کې مخکې لاړل نو دغه حسنخیل په دې فیسبوک کې په دې یوټیوب کې مخکې بوځئ. نو مننه کوم په الله مو سپارم ښې شېبې ولرئ. د افغانستان کرکټ ټیم زنده‌باد افغانان زنده‌باد د افغانستان غواګانې زنده‌باد د افغانستان میخي وزې خرې سپي کوکړهګان چرګان چرګې مړزان توتیان هر څه زنده‌باد. د افغانستان کان زنده‌باد د افغانستان اوبه هم زنده‌باد د افغانستان غرونه هم زنده‌باد د افغانستان ونې هم زنده‌باد. ټاکه نو په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټاکه د افغان ویاړ راشد خان ولسمشر نبي جان لوبډل مشر حشمت الله د ملا تیر مو ابراهیم رحمان الله حاجي رحمت شاه زلیږي لکه غر زموږ نوی تن کې ځوان الله محمد غضنفر زموږ نن عظمت الله ګلبدین فضل کوي نور احمد او فاروقي.